نبی علیہ الصلوۃ والسلام منځ وکړو د جومات نه واپس را روانو چې واپس را روانو دی ورته راورسېدو اوس دغه ډېره نیازبینه لورې ودېدله ډېر سخت خفه ونه دی ورسره لږ خپنیوی شو خپنیولی شو ودرېدو نو عایشه رضی الله تعالی چې کله د فاطمه رضی الله تعالی دا سر منګزه و که نه داسې نو د عایشه رضی الله تعالی یو خبره وکړه وی فاطمه چې نن د مور ژوندی وی نو ډېره به خوشحاله وه چې مور د ژوندی وی ډېره به خوشحاله وه چې ستا نکاح نن د علي رضی الله تعالی سره کېږي چې د عایشې د خولې نه دا الفاظ وتل د ور سره نبي علیه السلام ولاړو په ژړا شو چغې کړه وی وا خدیجه وا خدیجه خدیجه رضی الله تعالی راده شو د هغې لور ودیږي نبي علیه السلام زړه باندې هسې غم و او چې دننه عایشه د هغې نوم واخیسته نو نبي علیه السلام بهر چغه کړه وا خدیجه عایشه رضی الله تعالی چې د نبي علیه السلام اواز تر غوږو شو رامنډې کړې بار ته ورووته وی د الله محبوبه زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شي ما ته خفه کړلې ما ته خفه کړې ما تا ته خدیجه را یاده کړه د الله محبوبه زه به ستا د خدیجې نه زیات عزت وکړمه زه به تا ته د هغې نه زیاته مینه درکړمه نبي علیه الصلات وسلام ورته څه فرمایي وی عایشه خدیجه خو خدیجه ونو خدیجه خو خدیجه ونو ستا قوم په ما باندې لرې کېښودل ستا قوم زه د کلي نه شړلمه او خدیجه به راله ما ته به یې تسلي راکوله خدیجه خو خدیجه ونو هغه تیاره که نبی علیه السلام د سترګو مبارکو نه اوښکې به یې او د علي رضی الله تعالی عنه د کور نه صرف څلور زنانه رالي څو تنه صرف څلور تنه رالي په جنس کې په فاطمه رضی الله تعالی پسې چې کله فاطمه رضی الله تعالی روانوله د نبی علیه الصلوۃ والسلام د جسم مبارک نه یو څادر تاو و یو ساشړی ته تاو وه هغه یې د ځان نه راکوله وکړه او د فاطمه رضی الله تعالی باندې داسې ور واچوله وی فاطمه دا زما د طرف نه ستا په جهیز کې سامان شو په جهیز کې دا سامان شو هغه خپله شړۍ راواغسته او فاطمه یې پکې داسې پټه کړله فورا جبریل علیه الصلوۃ والسلام راغی چې جبریل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ترې تپوس وکړو جبریل څه په ناشنا لباس کې نن رالي مخکې خو داسې نه راغلی نن خو د جامې ډېرې بدلې دي وی د الله محبوبه چې د خپل جسم نه د څادر راواغستو او په فاطمه د څادر ور واچو قسم په الله په اسمان کې تمامو فرشتو ستا لباس خپل کو تمامو فرشتو زم ستا په لباس کې راغلی ما نبی علیہ السلام چې سر مبارک جبریل ته اوچت کو داسې اوښکې را روان وي جبریل ورته وایي د الله محبوبه اوښکې د ځمکه ته ورتا ونه شي ورنه الله به قیامت قایم کړي احتیاط کوه خیال کوه اوښکه دې ګورې ځمکې ته ونه رسي اوښکه ځمکې ته ګورې ستا ونه رسي فاطمه رضی الله تعالی عنها څلور زنانه پسې راغلي وي نبي علیه السلام په خپلې شړۍ کې رخصت کړله او چې لاړه نبی علیه الصلات وسلام هلته ورسوله دعا یې ورله وغوښته وی الله د دواړو ژوند د خوشحالو ډک کړي الله د دواړو ژوند د خوشحالو ډک کړي الله په اولاد کې ورله برکت واچوي د دعا یې ورله وغوښته د واده ړومبۍ شپه ده علي رضی الله تعالی کور ته راغی چې څنګه راغی که نه فاطمه رضی الله تعالی لومبۍ اودس کړی دی لوټی ورته ایښي د علي رضی الله تعالی ته د اوبو وی علي لومبۍ پاسه اودس وکړه لومبۍ پاسه څه وکړه اودس وکړه او زه ګورم چې په اوداسه کې ته زما د بابا څومره سنت ژوندي کوي زما د بابا د سنتو څومره خیال ته ساتي علي رضی الله تعالی پاسېدو چې کله اودس وکړو که نه نو فاطمه رضی الله تعالی ورته مسله خوره کړله مسله ورته خوره کړه وی علي زه مونځ کومه ته مونځ وکړه او چې کله دواړه مونځ وکړو ته دعا غواړو زه به پې امین وامه ته دعا کوه زه به پې څه وامه امین وام دا هم طریقه ده پکار ده چې مور او پلار خپلو بچو ته ودونه کوي که زوی دی که لور ده چې دا ورته ووایي لورې خاوند دې خواله راشي زوی ته ووایي زوی چې کله د ښځې خواله لاړ شي د ټول نه لومبۍ 2 رکعته نفل وکړئ دواړه د الله په دربار کې دعاګانې غواړئ تاسو یو نوی ژوند شروع کوئ یو نوی ژوند شروع کوئ